गुलाब गुलाब जानन दे देर रात अगरान के ये साथ ملګرو به سٹارټ کې چې کومه لیریکس ویډیو تاسو وکړه که تاسو په کاین ماستر اپ کې داسې لیریکس ویډیو ایډیټ کوئ نو ملګرو طریقه ته ښیم چې داسې لیریکس ویډیو به تاسو څنګه ایډیټ کوئ ښه ملګرو تاسو پیسې کار وکړئ په خپل موبایل کې کاین ماستر اپ ته راشئ او کلیک پې والئ دلته بیا بره په سر باندې پلس ایکن دی په دې به کلیک والئ د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کومه ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ ټیک ټاک لپاره جوړوو ته 9.16 سلیکټ کړو ټیک شو لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې به کلیک والئ ښه ملګرو تاسو سره کاین ماستر اپ اوپن شي تاسو سره به دارنګ انټرفیس راوړي دلته بیا د میډیا اپشن دی په دې به کلیک والئ تاسو سره تاسو ګیلری راوړي دې ځای تاسو هغه ایمیج راوړئ په کوم ایمیج باندې تاسو لیریکس لیکل غواړئ که تاسو په ایمیج باندې لیکل غواړئ تاسو په ایمیج راوړئ او که په ویډیو باندې لیکل غواړئ تاسو په ویډیو راوړئ ملګرو دلته سره یو ویډیو د موږ چې کوم دی ویډیو راوړو ټیک شو د سنیپ ټیوب فولډر کې موږ سره دا یوټیوب لینک ډاونلوډ کړی دا ویډیو د ملګرو د زراله په دې ما کلیک واستو 11 سکند ویډیو ټیک شو اوکې می کلیک کو زموږ دا ویډیو ملګرو موږ سره چې کوم ټایم لاین تر راځي ټیک شو دا ویډیو دی چې کوم دی بالکل سلمه په لیریکس لیکل شوی دی او نو څه افیکټ اپلای دی دته ملګرو اوس موږ چې کوم دی لایټ ولا کوم افیکټ دی هغه به هم اپلای کوو او لیریکس په موږ خپل لیکو خمل ګر تاسو ټول اول دي کار وکړئ دا اپشن چې کوم دی ودی تاسو داسې لاندې لاړ شئ ودی کې دلته دا اپشن دی ویګنیټ دته مخامخ دا اپشن د تاسو آن کوي ملګرو دا بټن به تاسو آن کوي ټیک شو چې کلم آن کلاس تاسو په ویډیو کې سیډون داسې تیار غونډه کې لګا راشي ټیک شو دا ایمیج بلک صفاح کاری شي تاسو سره ټیک شو دا سره خداغه نه بس ملګرو دي کار وکړئ یو ګربل کې سکرین ټچ کړئ دلته بیا د لیر اپشن دی بدین به کلیک والئ په لیر هم کله کلیک واخلئ دلته د میډیا اپشن دی بدین به کلیک والئ دلته ملګرو موږ د یوټیوب نه یو ویډیو ډاونلوډ کړی دا بلیک سکرین لایټ افیکټ ملګرو د غیر لینک هم تاسو ډسکرپشن کې لاندې ورکوم ځان سره ډاونلوډ کړئ زه به دلته کې هغه راوالم ملګرو په دې فولډر کې موږ سره دا په دې ما کلیک واغستو ټیک شو ښه ملګرو دلته چې کوم دی زه دا یو ویډیو زه راغلم دلته دا یو ویډیو زه په دې ما کلیک واغستو ټیک شو اوکې مې کلیک کو زموږ دا ویډیو چې کوم دی ملګرو موږ سره په لیر کې راغلی تاسو وګورئ ټیک شو خطا سو به سی کارو کوي داسې لږ معمولی شان کې لاندې به داسې لاړ شي دلته د اپشن دی سپلیټ سکرین په یان به کلیک والئ دا اپشن دلته تاسو ملګرو دا اپشن به تاسو کلیک کړئ دلته کې ټیک شو دا چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو د سکرین چې کوم دی ملګرو دا رنګي شي بارډر غونډه وکړي راشي هغه نه بس چې کوم دی ملګرو یو پیر بیک راشي خچ بیک کله راځي په دې اپشن کې به داسې لاندې لاړ شي داسې لاندې به زیاده رنګ ټیک شو دلته کې د اپشن دی بلندینګ په دې به کلیک والئ په دې کې به تاسو دلته کې ملګرو سکرین اپشن وګورئ سکرین داسې لاندې به راشئ دلته کې لایټن او سکرین دا اپشن چې کله دواړو کې تاسو هر یو اپشن وایي زه به سکرین کوم ملګرو ټیک شو ما سکرین والو دا وګورئ ملګرو څنګه افیکټ چې کوم دی ښکاره شو او زموږ د ویډیو کې چې کوم سیډون د بارډر هم راغلی تاسو وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم دا رنګ په حل راغلی ټیک شو تاسو وګورئ کوم افیکټ چې دی هغه ته مې اپلای شو صحیح ده هغې نه بس پیسې کار وکړئ ملګرو دې ویډیو د کومه واسطه تاسو مکمل رو وکړئ داسې بره به واپس لاړ شئ مکمل یو بر بل کې سکرین ټچ کړئ ټیک شو سکرین هم ټچ کو چې سکرین هم کله ټچ کوم ملګرو دلته د اپشن دی سپیکر دا اپشن دی دا کلیک کړئ دې د اواز به تاسو چې کوم دی مکمل داسې سلو کړئ بند به کړئ د افیکټ اواز او بیا داسې لږ رایټ سایډ ته راشئ د خپل ویډیو سره چې کوم دی بالکل فکس دا افیکټ تاسو دلته کې کټ کړئ دې کې کلیک وکړئ دلته کې والئ دې کې سره پټ شي چې بس موږ سره دا کټ کړئ وره دغه ځای کلیک کو لیر دلته پرنچ اپشن به وای ټریم سپلیټ دی نو کلیک والئ دلته تاسو رائټ ټریم رائټ سایډ ته کوم څه چې مکمل کټ شو زموږ د ویډیو د افیکټ چې کوم دی بالکل ډیوریشن برابر شو ټیک شو دا وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم دی په حال دا رنګ رااله خو ملګرو اوس پیسې کار کوو دلته چې کوم دی موږ اوس خپل لیریکس په لیکو خو د لیریکس د لیکل مخکې دلته یو شیډو ځان ته جوړو دلته کې چې زموږ لیکل بیان بیا لږ صفایي سره مزیدار ښکاري شیډو به جوړو دا غیر پر تاسو چې کار کوئ سکرین باندې پر کلیک والئ دلته په ویډیو باندې کلیک والئ ملګرو ټیک شو په ویډیو کله کلیک واستئ ویډیو د کم لیر شي دی دلته بیا تاسو په لیر باندې کلیک والئ لیر په یان کلیک والئ د میډیا باندې کلیک والئ په میډیا کلیک واغستل دا یو فولډر دی ایمیج اسیسټ په یان کلیک والئ د دې ځګین ته ځان سره دا وایټ کلر دا راوالي سپین کم کلر چې د دې باندې کلیک والئ تاسو لاندې دغه لیر کې راشي ټیک شو په لیر کې تاسو سره رالو بیا یو پر بیک شي کله په لیر باندې کلیک والئ چې په لیر هم کله کلیک واغستو بیا په کلیک والئ تاسو سره به چې کوم دا رنګي سکرین ته دا راشي ټیک شو دې بیا غټي کچېږي دا رنګ تاسو معمولی شاته کې داسې راغټ کې معمولی ټیک شو هغه نو سپیسي کارو کې به دې اپشن کې داسې لاندې لاړ شي دا رنګ ټیک شو دلته کې د اپشن د کراپینګ په دې باندې کلیک والئ دا ماسک په تاسو آن کوي ملګرو ماسک دا تاسو آن کوي چې آنم کو دا به تاسو دې ځین داسې راکچ کوي داسې راول کې به دا رنګ څنګه چې کوم ملګرو هغه رنګ به تاسو کوي خپل حساب سره چې کوم داسې راول کې کوي دا رنګ ټیک شو
دا رنګ چې کوم دی راوړو کېږي او دې ځګین تاسو ته پټه تاسو ته ښکاري پیدر دا چې کوم دی تاسو سیوا کوي دا رنګ د سیدی ترته دا پټه تاسو یې راوړی دا رنګ ټیک شو دا رنګ چې کوم دی سیوا کوي هغه نه بس چې کوم دی یو پیر بیک راشي چې بیک کلر راځي مرګرو دې ځګین چې کوم دی بیا تاسو راغټ کوي دې ځنه چې کوم دی د سیرا غټ کوي لکوټي خپل حساب سره چې کوم دی داسې برابر کوي ټیک شو که بیا هم ټیک نه وي کراپینګ ته بیا راشي دې ځګین چې کوم دی تاسو بیا دا واپس داسې بیا دغه کوي چې لږ چې کوم دی د سیرا کم کوي دا رنګ ټیک شو دا رنګ ټیک شو خپل حساب سره چې کوم دی مرګرو برابر کوي بیک پر راشي به چې کوم ځای کې تاسو پټ کول غواړئ ملګرو ورته کې پټ کوي خپل حساب سره به چې کوم پاکه ځای کې پټ کوي دا رنګي موږ سره چې کوم دی په دې ځای کې چې کوم دی ملګرو موږ سره تقریبا ټیک راځي صحیح دی ځای کې دې ځای کې موږ پټ کو صحیح ده بیا ولې چې کارو کوي دا کوم شیډو چې موږ جوړ کړل ملګرو که تاسو نور وکیم چې کوم دی دغه سیوا کول غواړئ شیډو سیوا کول غواړئ دا پټه تاسو سیوا کوي ګورئ وته دا رنګي ټیک شو څنګه تاسو غواړئ ملګرو بلې کې چې کوم دی اپسی جوړیږي تاسو د مرزي بیک پر راشي سر چې کوم دی بس پیل حل تقریبا دومره برابر دی موږ سره صحیح ده ها هغه نه پس به ذکر وکړي د ډیوریشن و چې په دې خپل ویډیو سره تاسو برابر کوي بالکل شیډو رقم ډیوریشن چي دی دا هم چې کوم دی بالکل تاسو خپل ویډیو سره تاسو برابر کوي چې برابر هم کو به د ویډیو دی ول سره راشي واپس د ویډیو ول سره کله راځي ملګرو دلته چې کوم دی لیئر به کلیک کړئ دلته بل ټیکس کلیک کړئ ټي جی لیکل دا به کلیک کړئ دلته بیا تاسو چې کوم لوګو وي یا چینل نیم وي تاسو لیکل غواړئ ملګرو به تاسو ولیکئ دلته پرس کولی کما زبولی کما کریټر به زولی کما صحیح ده کریټر د چې کوم دی چینل نوم دی ټیک شو کریټر ما ولیکو دلته چې کوم دی اوکے کلیک کو دا موږ سره چې کوم دی ملګرو ولیکل شو کریټر دا دی ټیک شو سره ولیکل شو کلر بوتم چې کوم دی ملګرو موږ چینج کوی کلر بوت زور کما پرس کا دا وته بلیک کلر کما او لاندې بیا لاړ شم دلته کې آوټلاین کلر بوتم چې کوم دی نو ورکم او ته زیړ ورکم آوټلاین کلر دا ماته دا تاسو انیبل کړئ دا اپشن دلته چې کوم دا کلر به کلیک کړئ دلته چې کوم تاسو د زیړ کلر ورکړئ هر یو چې ورکوي تاسو مرزي له خو تاسو زه تاسو طریقه خیم ټیک نشان به کلیک کړئ دا وګورئ څنګه دا چې کوم دی پیل حل دارنګ ولیکل شو ټیک شو بیا کو تاسو دا فونټس چیک کول غواړئ چینج کول غواړئ ته په ټیکس په لیر باندې کلیک والئ دلته دا فونټس ته ملګرو فونټس باندې کلیک والئ دلته چې تاسو کوم فونټس ورکول غواړئ دغه هغه چې کوم دی پراته دی ګوره د دې فولډر کې مثلا فونټس دي دې ته یو فونټس ورکم دا فونټس دی ملګرو ګوره وتا دې ته دا فونټس ورکم ټیک شو دلته چې کوم دی ټیک نشان به کلیک کوم دا وګورئ ملګرو زموږ د ټیکس چې کوم دی په حال دا رنګ ولیکل شو ټیک شو به چې کوم ځای کې تاسو پټ کول غواړئ الته کې تاسو د سی سلیکټ به سی ونی سي دي ځای کې مزنه ټیک شو کوم ځای کې تاسو پټ کول غواړئ الته کې پټ کړئ پر اسکا پټ کم په دې ځای کې ټیک شو لګ ورا کچم کم معمولی شانته کې دا رنګ ټیک شو خلګ نه بس په دې ډیوریشن چې کوم دی خپل ویډیو سره تاسو برابر کړئ چې څونه ویډیو جوړول غواړئ خو نه چې کوم دی برابر کړئ دا رنګ ټیک شو داسې وسر برابر کړئ ټیک شو به د ویډیو دی ول سره تراشي دا کم کریټر چې تاسو ولیکو را کم ټیکس چې دی کم لیر چې دی په کلیک والي دی تاسو انیمیشن ورکړئ انیمیشن به تاسو کوم ورکړئ اورال انیمیشن چې کوي دا بوته تاسو دا کوي اورال ټیک شو دی تاسو کوم دا انیمیشن به تاسو ته اپلای کوي یا به دا اپلای کوي دا ټیک شو دا انیمیشن صحیح دی خدمت اپلای کو بس دې کار چې کوم دی ملګرو سره ختم شو په دې کار کوم ملګرو مونږه بره بدلته چې کوم دی اوس مونږ خپل نیم لیکو پر اسکل د زر عالم ګوري لیر ته وراشي دلته چې کوم ماره ټیم کلیک کو صحیح ده دلته پر اسکل زولي کوم په اردو کې زولي کوم چې سلمان ټیک شو سلمان مولي کو اوکے می کو ټیک شو اوکے می کلیک کو دا موږ سره ملګرو تاسو وګورئ موږ سره چې کوم دی ولي کړی شو ټیک شو هغه نه بس پته کله فونټ سم چې چینج کوي فونټ باندې کلیک والا مال چې کوم دی ما سره مای فونټس کې ما سره فونټس پراته دي دې ته دا ډبل اس سمیر ساګر والا فونټس ورکم ټیک شو ټیک نشان می کلیک کو دا وګورئ څنګه دا فونټس چې کوم دی دا رنګ راځي دا ټیک صحیح ده هغه نه پس چې کوم دی کلر و چینج کول غواړي کلر به پر اسکا زور کما زبوت ایو به بلیک کوم ولنه کلر او آوټلاین کلر بوتم ملګرو ورکم آوټلاین بوت زور کما بل آوټلاین باندې کلیک والوي دا چې کوم نه دا انیبل کوم نه ماسک دلته چې کوم نه کلر به کلیک کړئ آوټلاین بوت ملګرو سور کلر ورکم ټیک شو سور مو دا ورکو دا وګورئ څنګه دا چې په حال دارنګ راړو خبیا کوم تاسو چینج کول غواړئ دا کلر یا ولنه کلر بوت بیا چینج کوم دا وایټ کما چې مزیدار ښکار شي ټیک شو دا رنګي وره ودا ټیک نشان وکړئ دا وګورئ څنګه دا نیم چې کوم دا رنګي ولیکل شو ټیک شو سونه کټوي سونه کچوي هلته تاسو داسې کټولې کچوي دې شي ټیک شو تیر نشان ټیک شو پر اسکمو سره دا دونه شو صحیح ده بیا ویل چې کوم بر په سر باندې څنګه پټ کو صحیح ده اوس به شي کار کوم ملګرو زموږ نیم چې کوم ولي کو دا موږ غواړو چې تاسو د بر نه شي خکته راځي
او بیا چې کوم دی واپس بیا دې برازي صحیح ده او بیا دې ښکته راځي بیا برازي او کله نه کله به داسې رایټ سایډ ته کې ولاړ شي صحیح ده. هغه طریقه به سره موږ څنګه کوو هغه لپاره ملګرو تاسو چې کار وکړئ د ټولو خو تاسو کوم دا نیم چې تاسو ولیکو د ډیوریشن چې کوم دی خپل ویډیو سره برابر کړئ ځکه نه سمجھ تاسو د ویډیو د خپل چې کوم تاسو برابر کړئ صحیح ده رنګ ټیک شوې برابر کو بیا به د ویډیو دی اول سر ته راشي اول سر ته چې کله رالی دلته کې کم نیم چې تاسو لیکلی د سلمان چې موږ دی په لیر باندې کلیک والی دلته تاسو د چابي اپشن کلیک کړئ د چابي دی لیفت سایډ ته وګورئ د چابي اپشن دی کلیک والی بیا ورسې کار وکړئ ملګرو تاسو لږ رایټ دیز کې ته براشي ماوس چې کوم ځای کې دی دیز کې ته داسې راشي ټیک شو دیز کې ته صحیح ده دونه براشي دلته تاسو د یو پلس کلیک کړئ دا پلس دی کلیک والی بیا ورسې کار وکړئ دا تاسو دیز کې د سلیکټ ونیسئ دا سیو د سیلان دی ملګرو راوړئ دا رنګ داسې په مزه باندې سیلان دی راوړئ صحیح ده رنګ چې څنګه راوړو رنګ تاسو راوړئ چې راوړو بیا بل رایټ سایډ ته راشي په دې کې داسې دلته کې دا پلس بیا کلیک کړئ صحیح ده دلته تاسو سره یو کی بل ورګي دا رنګ ټیک شو بیا چې کوم دا نوم واپس بروي صحیح ده دا رنګ به چې کوم واپس بیا وي صحیح ټیک شو ویمړو بیا به چې کار وکړئ بیا به داسې لږ رایټ سایډ ته راشئ په دغه طریقه مې ملګرو کوئ ګورئ ورته ټیک شو پلس پیل ته کې ووایي اوس په ملګرو د رایټ سایډ ته داسې راوړو ګورئ ورته ښه داسې رایټ سایډ ته به راوړو ګوره داسې دا رنګ ټیک شو دا رنګ به راوړئ بیا به چې کوم دی داسې رایټ سایډ ته لږ راشئ چې رالی بیا به چې کوم دی دا پلس کلیک کړئ بیا به واپس داسې لیفټ سایډ ته ویسئ دا نوم یې سلیکټ ونیسئ داسې واپس به ویسئ ټیک شو داسې به ویسئ بیا به د اخر سر ته به خاص راشئ اخر سر ته صحیح ده ملګرو داسې د اخر سر ته به راشئ دلته بیا را پلس کلیک کړئ چې پلس هم کله کلیک کړو بیا به چې کوم پیسې لاندې راوړو ټیک شو ګورئ داسې لاندې به راوړئ صحیح ده راوړو اوس ورته ګورئ ملګرو زموږ دا دغه چې کوم دی انیمیشن دی ته اپلای شو ګورئ ورته زموږ دا نوم به چې کوم دی اوله کې ښکته داسې راځي ګورئ دغه شان دی راځي ټیک شو هغه طرف ته به کېنځي په دې طریقه باندې دا راځي صحیح ده ګرځي په زموږ دا نوم چې کوم دی په ټوله ویډیو کې ښه اوس به یې کار کوو ملګرو اوس به یې کار کوو موږ چې په ویډیو کې زموږ کوم سونګ دی هغه سونګ به دلته اوس موږ لیکو د شیډ ورپاسه موږ لیکو او انیمیشن موږ ورته ورکوو د هغې لپاره تاسو چې کار کوئ تاسو به د خپل میوزیک په تاسو پلی کوئ بیا چې تاسو اولنی کوم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ دا رنګې ګورئ ملګرو موږ چې کوم د خپل لیریکس واورېدو د ویډیو د اوله سر ته به راشئ دلته به چې کوم لیر کلیک کوئ دلته چې کوم ټیکس کلیک کوئ صحیح ده ټي چې لیکلی دی دلته به خپل کیبورډ اردو ته واړوئ اوس چې کوم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ زه خپل لیریکس لیکم ښه ملګرو موږ چې کوم د خپل لیریکس ولیکو ټیک شو هغې نه پس که سره تاسو ایموجي لګول غواړئ د ایموجي د اپشن به ووایي په دې ځای کې ځان سره یو ایموجي هم راوالی ټیک شو ما سره ایموجي دا ولګوو صحیح ده اوکې به کلیک کوئ اوکې هم کلیک کو کله ملګرو دا زموږ د ټیکس چې کوم دی نو ولیکلی شو ټیک شو دا کلر به ورته چینج کړو چې دلته به یې شیډو کې بیا لکه صفا ښکاري پر داسې کار وکړئ دلته دا کلر به کلیک کوئ دې ته فرض که زه ورکړم بلیک کلر ټیک شو بلیک کلر مې ورته ورکړو ټیک نشان مې کلیک کړو زموږ د لیکل چې کوم دی ملګرو دا رنګ دلته به یې شیډو کې به دا رنګ پیټ کوئ داسې صحیح شو دلته به یې منځ کې به ولې پیټ کوئ هغې نه بس پیسې کار وکړئ ملګرو ډېره ډیوریشن بالکل تاسو د خپل ویډیو سره دا رنګ برابر کوئ سمجھ تاسو دا ویډیو ده او کو نه به چې کوم دی ډېره ډیوریشن هم برابر کوئ صحیح ده دا رنګ صحیح ده برابر هم کو بیا به د ویډیو د اوله سر ته راشئ او تاسو به خپل ویډیو پلی کړئ د اولنی لیریکس چې تاسو په کوم ځای باندې ختمیږي تاسو د اولنی کوم لیریکس چې دی ملګرو ټیک شو زما نه دغه لپاره ریکارډ وشو زه به واپس ټیک کوم د ویډیو زما نه معمولي شان وخوځېده زه ټیک شو صحیح ده ښه بیا به یې کار وکړئ ملګرو د ویډیو د اوله سر ته به چې کوم دی نو راشئ تاسو به د خپله ویډیو پلی کوئ ستاسو د اولنی لیریکس چې په کوم ځای باندې ختمیږي په هغه ځای نه تاسو د ویډیو سټاپ کوئ ولته کې به یې کټ کوئ دا رنګ زه چې څنګه کوم هغسې به تاسو هم کوئ ګورئ ورته ښه ملګرو دې ځای پر چې کوم زموږ د اولنی لیریکس دی ټیک شو دلته کلیک پکې والی د فرنچي اپشن ولته کې کلیک کوئ لاندې ولته چې کوم سپلیټ په کلیک کوئ تاسو سره کټ شي ټیک شو بیا به چې کوم دی بیا به د خپله ویډیو پلی کوئ دې ځای پورې چې کوم دی زموږ ملګرو زموږ د بل لیریکس دی کلیک پکې والی فرنچي اپشن به کلیک کوئ سپلیټ په کلیک کوئ ښه ملګرو د اولنی لیریکس خو چې کوم دی زموږ الریډي لیکلی شوی وي دویم باندې دلته کې بیا کلیک والی ایډیټ په کلیک کوئ دا لیکلی بلکل تاسو ریموو کوئ بیا چې تاسو دویم کوم لیریکس وي هغه به تاسو ولیکئ موږ د خپل لیریکس لیکو ښه ملګرو دا چې کوم دی زموږ دویم لیریکس شو ټیک شو ایموجي ورسره لګول غواړئ به ورسره تاسو ولګوئ زه ورسره فرض کړه دا ایموجي ولګوم ټیک شو دا به ورسره ولګوم اوکې به کلیک کوه زموږ دویم لیریکس شو ملګرو صحیح ده په دې طریقه چې کوم دی دریم ته به راشئ ایډیټ په کلیک کوئ دا به ریموو کوئ ایډیټینګ وکړئ دا رنګې کوئ صحیح ده ملګرو
ایموجي به کوم ولګوي دا رنګ ټیک شو کوم ایموجي ولګول غواړئ تاسو ولګوي په خپل مرزي باندې خملګرو لیریکس خو چې کوم موږ زه په ځای باندې موږ چینج کو ټیک شو اوس په دې کار کوو ته چې کوم دی موږ انیمیشن اپلای کوو دی ولني لیریکس ته براشي دلته به د انیمیشن کلیک کړئ د انیمیشن دی ملګرو تاسو کوم انیمیشن دی ته ورکول غواړئ او تاسو ورکوي په خپل مرزي خو زه به ورکم سکیل ډاون وځه ورکم ټیک شو سکیل ډاون چې کوم په انیمیشن کې ما ورکو ټیک شو بیا په دوباره کلیک والای دغه اوټ انیمیشن باندې کلیک والای به اوټ انیمیشن کې به تاسو ورکوي سکیل سلاید ډاون سکیل ډاون تاسو به ورکوي په اوټ انیمیشن کې به ورکوي سکیل اپ په تاسو ورکوي ملګرو په اوټ کې ټیک شو دا رنګ تاسو انیمیشن په ول د باندې بیا کلیک والای دې سره دغه طریقه وکړي اول کې ان انیمیشن کې به سکیل ډاون ورکوي ټیک شو پرې بل کې چې وکم دینو په بیا په دوباره کلیک والای سکیل ډاون متکل ورکو دوباره کلیک والای اوټ انیمیشن ته راشي سکیل اپ په ورکوي ټیک شو سکیل اپ ټیک شو د دریم ته هم دا رنګ راشي کلیک په والی چې کوم دی ان انیمیشن به کلیک کړئ دلته به چې کوم دی سکیل ډاون کلیک کړئ بیا به چې کوم دی اوټ انیمیشن کلیک کړئ سکیل اپ کلیک کړئ سکیل اپ ټیک شو دې ته چې کوم دی ملګرو د انیمیشن مې اپلای شو څنګه د ویډیو ملګرو ګورئ تیار شو ګورئ وته زه تاسو سره اوس د ویډیو پلی کوم ګورئ څنګه د ویډیو چې کوم دی مکمل تیار شو ګورئ وته سره تاسو پلی کوم ګورئ وته تاسو وکړه کنه ملګرو زنګ دا ویډیو چې کوم دین دا رنګ رااله ملګرو تاسو هم داسې ویډیو په کاین ماستر اپ کې ډېر په اسانه باندې جوړولای شئ که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي